ملګرو گورنر هاوس تاسو لیدلو، زه تاسو ته یو وضاحت کوم چې دا صرف تاسو ته د دننه نه گورنر هاوس ما وښیلو. تاسو ته پته ده چې په گورنر هاوس ته کیمره وړل ډېر ګران کار دی، ځکه چې دا یو حساسه عمارت دی، حساس بلډینګ دی او دلته کې د پښتونخوا د حکومت هغه لوی سړی ناست وي. چونکې زه گورنر صاحب میلمه کړی وم، ځکه یې ما سره موبایل پرېښودلو. گورنر هاوس دننه نور هم ډېر ښایسته دی، خو ځینو ځایونو کې هغوی بلکل موبایل نه پرېږدي. ما سره یې گورنر صاحب دا وعده کړې چې زه به انشاءالله یور وایس ټي وي لندن تاسو سره یو مرکه هم کوم چې بزدار شي. او بله خبره دا ده، د خوشحالۍ خبره د پښتو لیکوالو ته چې انشاءالله همدې گورنر هاوس کې به مونږ دوه مشاعرې هم کوو. گورنر صاحب نن ما سره په دې خبرو کړل چې دوه مشاعرې به کوو او په هره مشاعره کې به څلوېښت شاعران راغواړو، هغوی به قدرو، هغوی له به درناوی ورکوو. دا د یور وایس ټي وي خپرونه ما ته پته وه چې ستاسو تنده پې ماته نه شوه. گورنر هاوس نور هم ډېر ښکلی دی، خو بیا هم دومره وشول چې تاسو دننه نه څه ولیدل. دا زما یو ذاتي دوره وه، خو چونکې ما قدرمنې سحر حیدري صاحب ته وویلې چې که عمده مونږه نشر کړو نو کیدای شي چې ځینې خلک هغه خلک چې دننه نه گورنر هاوس نه وي لیدلی نو هغوی د دننه نه گورنر هاوس نه وي. انشاءالله چې په گورنر هاوس به مفصل پروګرام کوم. تاسو ته یې خواست کوم که یور وایس ټي وي لندن مو نه سبسکرایب کړی نو په لندن کې د دې پښتنو حوصله افزایي شي. د پښتو د ژوند مینې او بقا دا سفر به همداسې جاري وي. اوس خپل کوربه خپل باچا عاجله اجازت ورکوي. د لوی الله امان.